فردوسی د فارسی شاعري ډیر لوی شاعر، په فارسی ادب کې شاکار حیثیت لري. د تصنیف د حیثیت هم داسې دی چې د ژوند سرک چې دی یا ژوندلیک چې دی دا دومره نسته، بس فرضیاتو باندې ولاړ، پر اټکلونو ولاړ، ځکه چې بس د یو دا قدر کتاب را پاته دی. ما راوانخستی زما له کتابتونه شاهنامه ورته وایي. نو شاهنامه چې دا ډېر غټ اثر دی، په دې کې تر 80,000 د 50,000 یې واخلې تر 80,000 پورې وایي شعرونه راغلي دي. ما خو پخپله نه دي څمرلي، نو خلک دا رایه لري. اوس نو دا د 50,000 80,000 شعرونو دغه شاعر چې دی د دغه زندګي چې ده یا د ده چې کوم تیر کړی ژوند دی دا اکثره پر اټکلونو ولاړ دی. ځینې داسې شعرونه شته په شاهنامه کې چې له هغه څخه د ده د ژوند یا د ده د عمر درک لګېږي. دلته چې بیا سړی سمه څېړنه وکړي، مطالعه وکړي، نو بیا په دغه شاهنامه کې ظالمانو لاسونه وهلي دي، داسې تاریخونه یې سره اړولي دي چې دومره یې مسخ کړي دي چې د ده خپل حیثیت یې ختم کړی دی. نو زه په خپله دا سړی ډېر شاکار عظیم شخصیت ګڼم، دا لیک چې دی دا شاکار ګڼم، دا شخصیت عظیم سړی دی. دا څېړنې سړی وکړي نو ډېر خوندور رنګ یې راپورته کېږي. دته ابوالقاسم ویل کېدی، یعنی دا یې کونیت و، او دغه رنګه د ده په نامه باندې دومره اختلاف را روان دی. ځینې وایي چې نصیرالدین یې نوم وایي، ځینې وایي چې حسن یې نوم وایي، د پلار نوم یې منصور یادېدی، ځینې وایي چې حسن یې نوم وایي، د پلار نوم یې علي وایي. دا نو هسې دا فرضیات والا دي. او ځینې وایي چې حسن یې نوم وایي، د پلار نوم یې اسحاق وایي. تاسو اندازه وکئ، یعنی د دې سړي په نامه کې دا د فردوسي په تخلص کې نو شک نسته، ټول پر دې باندې حکیم الامت خطاب یې مور کړی دی ودته. نو دا سړی د خپل حیثیت له جوره ښه لوی نوم لري. دا په فارسي ادب کې ډېر غټ نوم لري، یعنی د ده ثاني ګر سر نسته. ازما یو ملګری دی، هغه ما ته وایي په ایران کې یو ځای د شاعرانو د زړو شاعرانو اداره د په سوونو قبرونه پکښې دي، وایي دا ټول په سوونو مړه شاعران د یوه فردوسي برابر نه دي. دا د هغه وینا ده. نو تاسو اندازه وکئ چې دا څومره غټ سړی دی چې په سوونو شاعران د ده د حیثیت برابر نه دي. وجه دا ده چې دغه په هغه زمانه کې د سیمو تاریخ، د فارس تاریخ، د غزني شاوخوا باچهي د هغو حالات، د فارس د سیمې باچهي د هغو حالات، تختونه، د بادشاهانو کیسې دا نظم کړي دي، شاعري یې کړې ده، خبرې اورېدلې دي. اوس نو یوه رایه دا ده چې دا سړی په 940 هجري عیسوي کال کې زو کړی دی، یعنی د 340 310 هجري قمري کال د زو کړی یادېږي. ځکه چې د یو ځای د شاهنامې یو شعر دی، ما در ټول د شعرونو څېړنه بیا جلا ځان ته حیثیت لري. دا شعر واقعي د په فردوسي کې د شاهنامې د خالق دی که نه دی، یعنی خلکو هم لاسونه پکې ویلي دي، ښه سره ګډوډي کړي دي. دلته در ښکاره کوم څو شیان، نو تاسو به هم حیران سئ. نو هغه د ده د 400 هجري قمري کال چې کومه د شاهنامې د بشپړېدو کال یادېږي چې دوی وایي 5 وار 80 تور یاد استعمالوي د هجري کال. نو اوس په 400 هجري ځینې جوړېږي 15 واره 80 یا 80 واره 15 د دغه څخه 400 راوځي. نو دوی دا شعر نو دوی وایي چې کله د باچا یو شعر داسې راغلی دی چې باچا پر تخت کښېني نو دوی 58 یا 59 کلن وي. یوه دا رایه. نو د محمود غزنوي د باچایي زمانه چې ده دا معلومه ده چې دی په کوم کال باچا سوی دی. نو بیا د ده اټکلونه چې راسي نو دا د 300 400 د 400 په مابین کې دغه زمانه اټکل سوې. زما مقصد بل دی. ځینې خلک وایي دا د توس یو شعر وایي باج یې ورته ویلی، باج په دې کې زو کړی و. د فردوسي پلار چې وایي دا د کرنې کار کاوی، بس د زمینداري کوله، دومره لوی زمیندار هم نه و، خو ښه ژوند یې تېرولی. نو د ده ژوند په کوچنیوالي دغه رنګه ښه ژوند تېر سوی دی، زده کړه یې کړې ده، د دغه پلار تر سایه لاندې یو چاته په لاس ورکړی دی، څه خبرې دي دا ګردې ما در ټول فرضي دي. نو پر دې باندې څه کوو چې سره رغږو. نو ځینې وایي چې د ده کلی سي وایي باج وایي، ځینې وایي شاداب کلی و په دغه توس کې. نو د دغه سړي 80 کاله ژوند دی. بیا د محمود غزنوي په دربار کې دوی دا خپله شاهنامه وړاندې کوي. اوس نو د ایرانیانو لخوا دومره لاس په شاهنامه کې ورسوی دی چې ډېر باچاهان، ډېر تاریخونه، ډېرې خبرې مسخ کړي دي.
دوی چې کار په لرلی دي نو فرضي کیسې ورسره تړلي دي چې دا د محمود غزنوي دربار ته ورغلی ډېر لوی سړی و، هغه ولاړ څه تاریخ ولیکه، بیا چې دی راووتی په تاریخ لګیا او 100 کاله ګرځېدی په سیمو کې، دا تاریخ یې راټول کړي. بیا چې ورړی محمود غزنوي ورته ویلي چې دا به ستا چې هر څونې کتاب راړی هغه به زه په 100,000 در وتلم. کله چې د کتاب ورته وړاندې کوي لا یو څو چپټرونه بابونه ورته وویل نو هغه ځینې خوابدی سوی چې دا خو دې ګرد خپل تاریخ لیکلی دی، زموږ د یو شی نه دی وراچولی، نو یې د 100,000 پر ځای د سپینو زرو په دغه باندې په سکو باندې وروتلی. نو له دغه څخه فردوسي خوابدی سوی د باندې راووتی، نو یې بد و رد هجونګاري ورته وایي، په ادبي لاره کې شکنځاوي بد ویل و چاته. دا یې په شعرونو کې په شاهنامه کې په محمود غزنوي توکل. بیا بغداد ته ولاړی خوابدی و، بیا کله چې محمود غزنوي په خبر سو چې دا په بغداد کې ناست دی، د بغداد باچا ته خط ولیکئ چې دا سړی ما ته راواله کړه، کنې داسې د پیلانو تر پښو به د ګډ ریاست لاندې کم. هغه بیا په جواب کې د عالم ترقی صورت وراولېږي چې دا د پیلانو زور د بل چا مو هغه هم ختم سوي. دا ګډ چې سړی سمه شننه وکړي، ما ته په مخه نه دي راغلي، داسې پسې تړل سوي دي، دا هجونګاري چې ده دا پسې تړل سوې ده. نو غرض به دا دی چې دا سړی دومره عظیم شاعر، دومره لوی شاعر چې یوه رایه دا ده چې پخوا چې در نکلونه نه زموږ چې په پښتنو کې سره کوو یو بل ته، هغه زمانه کې چې کوم نکلونه دي، کومې مافوق الفطرت کیسې دي، یعنی په اوس وخت کې د سړي په ذهن کې نه راځي، زړه ته یې نه لوږي چې یو سړی د لپریانانو سره ګپه کوي، یو سړی د لپریانانو زه کار اخلي، دا رنګه خبرې ورسره راوړي دي. دلته پروژه باندې د سړي ماران ګرځي، مار چاته دا سړی خوابه دی چې هغه زهاک نومیږي، هغه خلک په خوري، نو دی څله نه خوري، دا څنګه ماران دي؟ دا شاګرد په دا شاهنامه کې سته. نو زموږ دا شک دی چې هغه داستانونه چې وه زړې زړې کیسې هغه وې دغه رنګه تور دیب دی پر چونګه شماین هغوی په پښتو کې مشهوره نکل دی. نو دا رنګه د ده دا کیسې د نظم کړي دي. ځینې بیا وایي چې صفا لیکوالان دي، تعصب یې په نیت کې نسته، زیاتوب یې په نیت کې نسته، شننه کوي د یو متن د یو کرکشن دپاره ښه تاریخ راباسي. هغه وایي چې دا هغه زمانه ده چې ځینې کتابونه مذهبي لکه اوستا او د زن کتابونه او دارنګه ځینې نورې کیسې مشهوره وې په هغه زمانه کې د فارس د باچاهانو، نو هغو څخه هم د استفاده کړې ده. نو دلته د ده د لوستي حیثیت معلومیږي چې فردوسي چې و دا لوستی سړی و، مطالعه یې درلوده او ګرځېدلی و. نو کله چې بیا دی دا کتاب لیکي نو ځینې شعرونه داسې دي وایي ما 13 کاله لګولي دي باندې، ځینې وایي ما 15 کاله پر لګولي دي، ځینې ځایونه داسې دي چې هغه د یوه باچا په اړه 2 مرګونه یادوي، یعنی یو ځای وایي د خلکو مړ کوي، یو ځای له دا مړ شو، دارنګه 2 خبرې، یعنی تضاد هم شته. دا نو بیا د شاهنامې پر شعرونو باندې اثر اچي، حیثیت یې مشکوکه کوي چې د فردوسي غوندې غټ سړی د یوه سړي دپاره 2 ځایه نه دی غږېدلی چې دلته په دا مړ شو دلته په دا، هغه حیثیت مشکوکه کیږي. نو د شاهنامې د اثر چې دی یا فردوسي چې کم کار کړی دی، دی چې دونې لوی سړی دی، دا 50-60 شعرونه دا چې دا د 1000 کاله دی ژوندی ساتلی دی، یا ګر سره څوک په سر کې برابر نه دی، همسر یې نه لري، د سر سرګاڼی دی زموږ په اصطلاح. نو دغه سړي د سیمې تهذیبي او ثقافتي تاریخ راپورته کړی دی، په هغه زمانه کې د باچاهانو احوال یې لیکلی دي. بله ورځ ما تاسو ته د دغه په اړه ویلي و د مصدق چې دا سړي خبره د مصدق هم راوړې ده، د مصدق خبرې هم راوړي دي چې څنګه قصه روانه وله نوشیروانه سره، یعنی دا سړی دومره په تاریخ باندې لاس وی، دومره ښایسته نظم پیښوي. بیا وروسته چې لاسوهنې پکې سوي دي نو دا بیا لږ د ده حیثیت مشکوکه کوي چې دونې د لوړ معیار سړی دونې کښته شعرونه څنګه راړي. نو دا د ده فوق العاده خبرې چې دي، یعنې تر فطرت لوړې خبرې، د سلطنتونو د تاریخونو کارنامې چې د څرنګه ذکر کړي دي، انداز کې ډېر خوندور او شوق دی او شاعرانه دی، خوند کوي. د طرز چې دی، اسلوب چې دی، دا ډېر معلومیږي چې سړی فردوسي ډېر ووایي، بیا په هغه کې د لاسوهنو څرک ورته لګېږي چې یاره دونې عالم سړی دونې لوېدلی خبر نه کوي، دا د ده نه ده، دا بالکل له ده سره نسو تړلی. نو دی وایي د طهورت پر دیوانو غلبه وه، دا به څوک مني؟ دا وایي له دوی څخه یې 13 ژبې زده کړي وې. طهورت یو سړی و باچا. دغه رنګه د جمشید باچا په اړه وایي چې دغه په دیوانو باندې یعنی پریانانو باندې محل جوړ کړی، دا په دغه کتاب کې راغلی دی، فردوسي لیکلی دی. اوس شعرونه د فردوسي دي که په نقلونو کې موجود دي، ده لیکلي دي، نظم کړي دي، دا بیا جلا شننه غواړي. دغه رنګه ما درته ویل د زهاک په اړه وایي چې د دغه پر وژو 2 ماران ناست، ده آک 10 مارانو، دارنګه خبرې، ځکه دته د حاک ول کېدی، دا هم داسې فرضي دي
نو 10 مارانې په روژه ناستو یا 2 په روژه ناست به چاته خوابه شو هغه بیا خوړل او دی څنګه نه خوړی زه به دغه ته چرتو وړی دغه بیا تر فطرت لږ لوړې خبرې پکې راغلي دي د زیوال تربیت چې دی دا د سیمرغ په سایه یا په غوزي کې سوی و نو دارنګه دا نومان چې د باچانو غراړي یا د شهزادګانو غراړي بیا هلته داسې مرغان او پریانان یادوي سړی ګس ورته حیرانېږي نو دا واقعي هم ډېر عظیم سړی دی دغه خبر خو نو بالکل ما در ټول ریجکټ سوی دا چې دی دا بخوابه دی سو بغداد ته لاړی بیا محمود غزنوي په سرو زرو نه وتلی په دا اړه باندې زموږ یو لیکوال دی غوث خیبري صاحب د دغه ډېره بده څېړنه ده او داسې خوندوره ده چې داسې علمي شیان یې راپورته کړي دي د شاهنامې پښتانه دي غوث خیبري صاحب د خپل تاریخ دپاره خامخا ووایي چې غوث خیبري صاحب باندې مزه ډېرې ناستې درته کوم که خدای کول نو غوث خیبري صاحب وایي دا کومې خبرې چې په ده تړل سوي چې ته لاړ شه کتاب ولیکه دا داسې نه دي بلکې دا وایي دا کتاب دی پښتانه د آریانا په کیسو کې غوث صاحب په دا کې شعر راغلی دی وایي سخن را نگاه داشتم سال 20 بدان تا سزاوار این گنج کیست د دې شعر وایي دغه اصلي نسخې ته رسېدلی دی چې هلته ده ته په لاس ورغلی ده چې لاسوانه نه ده پکې سوې هغه د فردوسي اوریجنل قلمي نسخه چې ډېره معتبره ده هغه شعرونه چې رایستلي دي نو لاس پکې ول سوی دی ډېر پښتانه باچاهان ډېر زموږ د سیمې باچاهان د دغو نومان خراب کړل سوي دي بدل سوي دي دا د یو باب وړاندې کړی دی په دې کې دا تاسو کتلی سي نو هغه خبره رازه پاتېږي نو دی وایي چې فردوسي کار محمود غزنوي په شروع کړی محمود غزنوي بیا په خپله دا خبر نه کوي فردوسي بلکې دی وایي فردوسي وایي ما 10 کاله کېږي کتاب مې لیکلی دی دونې سړی نسته چې ورښکاره یې کوم یو انعام راکړي اوس یو باچا کښېنستی دښته بیا واړه کې څه انعام راکړي نو د هغه خبرې رد پکېږي کومه خبر چې په ده پورې تړل سوې ده چې فردوسي چې وایي دا محمود غزنوي لږلی او د ده دربار ته رسېدلی و بیا درباریانو غندلی و بیا ډېر لوی سړی و سازشونو دا ګرد فرضي دي دلته یو څو د غوث خیبري صاحب سرلیکونه دي پښتانه او شاهنامې دا وګوراستئ په دې کې بیخي ډېرې کیسې راوړل سوي دي د آریانا په کیسو کې د نومونو بدلولو هڅې دا نو داسې سرلیک دی چې په خپله یې وګورئ نو دا د ما چې کوم شعر درته ووایي دا فردوسي په خپل ژوند کې له شاهنامې پرته بل کوم کتاب نه دی لیکلی که څه هم د یو ستر ادبي او فرهنګي شخصیت و او د سیاست سره هېڅ اړه نه لرله نوموړي 19 یا 20 کاله خپله لیکلې شاهنامه پټه وساتله او کوم ایراني واکمن ته یې وړاندې نه کړه دی وایي هغه شعر یې راوړ دی سخن را نگاه داشتم سال 20 فردوسي د خپل دغه گنج د وړاندې کولو دپاره لایق او سزاوار شخصیت افغان شهنشاه سلطان محمود غزنوي ولیدلو او د هغه حضور ته وړاندې که افغانان یا پښتانه د نوموړي سلطان د مور بیبي قوم وو او د نوموړي د بادشاهۍ د ملا تیر ګڼل کېدل څرنګه کېدای سول چې شاعر او ادیب فردوسي د دغه قوم سره ضدیت او دشمني ولري او په دومره بې ادبانه شعرونو سره د ده سپکاوی وکړي هغه هجوس راغلی ده په شاهنامه کې چې دا د محمود غزنوي ده فردوسي لیکلی ده دا نسته دا سړی خو زه بیا تاسو ته بل وایم چې زموږ تر دغه لیکوال مخکې بل پښتانه لیکوال 100 کاله مخکې هم دا خبره کړې ده هغه ته حافظ محمود شیراني وایي حافظ محمود شیراني د علم مرکز و د علم سمندر و دا ډېر عالم سړی دی د ده د مقالاتو داسې 25 جلدونه چاپ سوي دي یو جلد یې دا دی دا جلد صرف فردوسي ته وقف دی په 1921 اکتوبر کې یعنی زموږ تر غوث خیبري صاحب هم 100 کاله مخکې دا سړی یو خبره کوي زه بیا تاسو ته ووایم نو دا سړی اوله وار وایي چې زما زړه ته نه لویږي چې دا دونې لوی سړی دی دا یو باچا هجو کوي دا هجو باندې زه دا نه وایم چې دا به ده کړې وي تاسو اندازه وکړئ او دا وایي دلته دی وای غزنی پहुंचने से बेशतर तोस में शाहनामे पर सर्फ किए गजनी में इसका क़याम कम अज़ कम 6 साल तक रहता है نو دی یو ځای بیا وای زما پر دا باندې شک دی دا خبره ډېره وختي زموږ یو بل پښتانه لیکوال یعنی دغه محمود شیراني کړې ده چې ډېر عالم سړی د حیثیت هر سړی مني او که چا لوستی نه دی نو پښتانه دي د دغه سړي مقالې ضرور ولولي درک به ورته ورکړي چې دا څنګه سړی
आइंदा फिरदौसी ने क्या तर्ज अमल अख्तियार किया? दहा खबर परत की वाई, अगर हम इसके तज़किरा निगारों पर यकीन करें तो मानना होगा, इन्हें तज़किरों लिखी दिजदा कि वो सुल्तान की हिजू लिख कर गजनी से गायब हो गया, तिब्रिस्तान गया, माजंदरान गया, बगदाद पहुंचा वगैरह वगैरह। लेकिन शाहनामा ऐसे बयानात की मतलक तायद नहीं करता। دا سړی وایي، دا ډېر لوی سړی دی، زه په خدای چې د ده شعرونه وایم، د ده لیک وایم، دا ډونې پوه. او دا کار د دغه په اکتوبر 1921 کې چاپ سوی دی. بیا د ده دا مقالې چې دي بیا وروسته نور د کتابي شکلونو ته وړاندې سوي دي. نو دا دی اوس 2024 روان دی، 103 کاله مخکې دا سړی دا کار کوي. نو دی وایي یہاں موقع آ گیا ہے کہ چند سطور ہجو کے سلسلے میں بھی لکھی جائے. ہجو کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ فردوسی نے لکھی یا نہیں. څنګه سړی دی د باچای قدیم کے بیان کی روح سے تعداد 2 ہے. بیا پر مخ باندې دغه شعرونه راړي. شا हिजू फिरदौसी ने लिखी, यानी इस सवाल को छोड़कर हमें यह भी देख लेना चाहिए कि वो हिजू लिखने का हक रखता है या नहीं. जो लोग इस अमर के मुद्दई है कि फिरदौसी ने हिजू लिखी, उनका गुमान यह है कि शाहनामा सुल्तान महमूद के हुक्म से फिरदौसी ने लिखना शुरू किया था. लेकिन हमें शाहनामे से मालूम होता है कि शाहनामे के सिलसिले में सुल्तान का कोई हाथ नहीं था. उससे कही बल्कि शायर ने महमूद की तख्त नशीनी के 20 साल पहले लिखना शुरू किया था. सुखन रा निगाह दाश्तम साल 20 बदान था सदगा शेर रावड़ी दी. हमें गुफ्तम ई नामरा चंदगा निहान बूद अज चश्म खुर्शीद वमा चून ताज सुखन नाम मामूद गश्त सताइश बाफाक मौजूद गश्त. بیا مدت وراړه ورمخه دارنګه دا سړی ډېر غږېدلی دی. نو د غوث خبري صاحب او د حافظ محمود شیرانی صاحب دا نظر د دواړو یو دی. غرض مې دا دی چې څېړنه چې سړی وکړي بیا ورته معلومیږي چې فردوسي واقعي لوی سړی دی، د ده د کښته معیار شعرونه د ده نه دي. نو دا سړي ټول عمر دغه رنګه تېر کړی دی په دا یوه شاهنامه باندې ډېر مشهوره دی. له 1020 څخه واخې بیا تر 1025 پورې د ده د مړینې کال یادیږي. په توس کې وایي د ده مزار دی، خلک زیارت له ورځي. او ښه لوی سړی و، 80 کاله عمر یې تېر کړي. او تر څو پورې چې ژبه ژوندی وه، تاریخ ژوندی و او فارسي ادب و. بیا د ده د فارسي ادب په ایسته شاوخوا سیمې جغرافیې او باچهان چا شنل. نو فردوسي به خامخا ګوري، د ده خبرې به خامخا راخي، ځکه چې د هرې سیمې د باچا یو نه یوه خبر خامخا راوړې ده، هغه یې نظم کړې ده او ډېر شیان چې دي هغه یې موږ ته خوندي کړي.